بسم الله الرحمن الرحیم. خوندور معلومات. نن بدر سره خوندور معلومات شریک کم. لومړی همیشه د الله تعالی نه بخښنه غواړه. دوهم همیشه د الله تعالی څخه د خیر دعا غواړه ځکه دعا د نجات رسی ده. دریم یاد ساته چې ستا هره خبره ملائکې لیکي. څلورم په الله تعالی جل جلاله ښه ګمان کوه اگر که یو تن در ستا په سر ولاړ وي. پنځم تسبیحات په خپلو ګوتو سره وایه. شپږم کله چې در باندې غمونه او بې ځایه فکرونه را جمع شي نو لا اله الا الله وایه. اووم په خپلې صدقې سره د فقیر دعا او د مسکین محبت حاصل کړه. اتم په عاجزي سره یوه سجده الله تعالی ته د ټولې دنیا نه غوره وګڼه. نهم د هرې خبرې نه مخکې فکر کوه ځکه اکثره خبرې قاتلې وي. لسم د مظلوم د ښېرونه او د محروم د اوښکو نه ځان وساته. یولسم د هر کتاب او اخبار د لوستلو نه مخکې د قرآن کریم تلاوت کوه. دولسم ځان د خپلې کورنۍ د استقامت سبب جوړ کړه. دیارلسم خپل نفس سره د طاعت په کولو جهاد وکړه ځکه نفس انسان په بدي باندې امر کوي. څوارلسم د مور او پلار خدمت کوه الله تعالی به درنه راضي شي. پنځلسم یاد ساته چې ستا زړې جامې فقیر ته نوي دي. شپاړسم ډېرې غوسې مه کوه ځکه ژوند ډېر لنډ دی د هغې نه دی ته چې تصور کوې. ولسم په هر حالت کې تا نه الله تعالی خبر دی او ستا هر حالات مراقبه دی. اتلسم د دعاګانو د قبلېدو دروازه په ګناهونو سره مه بندوه. نولسم لمونځ کول د ټولو نه بهتره وسیله ده چې سړی پرې د ګناهونو نه بچ شي. شلم په مسلمانانو بد ګمانونه مه کوه نو په راحت به یې. یویشتم د هر غم او خفګان سبب د الله تعالی څخه اعراض دی نو د الله تعالی دین ته مخ کړه. دویشتم قبر کې تا ته صرف نیک عمل فایده درکوي. درویشتم چې په کوم مجلس کې دې غیبت واورېدو نو هغه سړي ته وایه د الله تعالی نه وویرېږه. څلرویشتم سورة ملک همیشه تلاوت کوه د قبر د عذاب نه به خلاص. پنځویشتم محروم هغه څوک دی چې لمونځ کې عاجزي نه وي او سترګو کې یې اوښکي. شپږویشتم مؤمنانو ته هیڅ قسم تکلیف مه ورکوه. اوویشتم هر چا سره چې محبت یا بغض کوي نو د الله جل جلاله لپاره یې کوه. اتویشتم څوک چې ستا غیبت کوي هغه ته معافي وکړه ځکه هغه تا ته داسې نیکي وبخلي چې تا نه دي وکړي. نویشتم لمونځ تلاوت ذکر داسې کوه چې د مسلمان زړه خوشحاله وي. دیرشم د جهنم اور همیشه یاد ساته نو د ګناه نه به بچ یې تر څو چې شپه رڼا کړي. نو دردونه رغیږي او مشکلات به ټول ختمیږي. د انسان خوشحالي هم همیشه نه وي او غم او مصیبت او د مشکلات هم همیشه نه وي. نو قدرمنو ورونو او خویندو الله جل جلاله دې په دې دېرس غوره ویناو لومړی ما ویونکي بیا تاسو ټول اورېدونکو ته په صحیح معنا د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. آمین ثم آمین. ستاسې ورور ستاسې خادم محتاج دعا مولوي عبدالواحد احدي.